السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب فضل قيام الليل کتاب ریاض صالحین 212 نمبر باب دی عبارت دی کی چې د شپې د منځ تهجد او فضیلت او غرواله او تهجد مبارکی ترغیب ورکړي په دې باب کې قال الله تعالى لترى قرآن کی فرمائل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة الاسراء کی اللہ فرمائی ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ فرمائی چی د شپې د ځنې حسینا اے پیغمبره تهجد کوا بیداری کوا د الله د بندګو د عبادت د پاره نافله لک دا ذاتی عبادت د استاد پاره چې دا استاد پاره مخصوص ته استاد پاره خاص عبادت ته چې دا پتا باندې واجب او فرض دی صرف نبی صلی الله علیه وسلم باندې شپې تهجد د لازم او فرض امت باندې دا شان د فرض نه دی او د امت د پاره مستحب او سنت دی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا نزدې د تستارب بتاتا هغه عزتمن مقام درکې هغه مقام چې هغه صفات پر شوی دی چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دغه وضاحت کړی دی هغه شفاعت عظما چې نبی صلی الله علیه وسلم با اولنې هغه انسان ورځ په قیامت باندې چې خپل امت سفارش او شفاعت به د اولاد په وړاندې باندې کوي چې امت د عذاب د جهنم نه دا بچ کړي شي نو بدایت کې الله تعالی ترغیب ورکړي دی خبره ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی حکم کړی دی په دې عمل باندې چې شپې پاسه او تهجد کوا د الله سره خصوصي تعلق دا د شپې جوړوا نو متم دا حکم الله تعالی کوي چې تاسو شپې پاسئ او دا شان د الله بندگی او عبادت تاسو کوئ الله به تاسو دا شان د عزتمن مقام به تاسو الله تعالی درکې وقال تعالى والله بذ کی فرمای سود سجده کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله د مؤمنانو په صفت کې دا وی چې جنتین خلق مؤمنان تقوادار خلق دا خپل ډډه او خپل الخونه دا د پریوتو د زینونه د خپل بسترونه او د خپل تورسکونه جدا کوي او هغه لري کوي ولی چې هغه شپې پاتې د الله سره تعلق جوړي قیام الليل کوي او د شپې تهجد کوي دا د مؤمنانو صفت هغه سینه چې هغه د ټول شپه 2 بجو پر یخي ګیمونه کوي او څه کې بل څه کې ټیم پاتې کوي او د الله سره چې تعلق کیمرا شغه استودي شو ساده متم لاړش هغه مونږ ته لاړ شنه د مؤمنانو صفت ده چې هغه شپې وختي پریوزي او د شپې په اخرنۍ برخه کې د شپې په منځنۍ برخه کې هغه پاتېږي او هغه شان الله ته دا شان د سجدي لګي د الله لپاره تلاوت کوي الله ته دعاګانې کوي بل ځکه الله تعالی فرمایي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سورۃ داریات کې الله تعالی فرمایي مؤمنانو صفت ده چې دوی دغه شانته كانوا قليلا من الليل دوی د شپې د لګي حصہ ما يهجعون هغه چې هغه څه کوي هغه دغه شانته هغه خوبونه کوي او هغه دغه شانته هغه را پاتېږي هغه څه کوي تهجد کوي د رب العالمین د پاره یعنی لږ شپه څه کوي هغه ډډه لګي او به را پاتېږي الله ته تهجد کوي الله ته قیام الليل کوي الله ته شپې منځونه کوي الله نه د خپل ګناهونو معافي غواړي الله ته خپل هغه وړاندیز کوي د الله په محکمه کې چې الله ما معاف کړي ګناګار ما دا د مؤمنانو صفات الله موږ تاسو له دې معنی عمل کو توفیق راکړي اول نمبر حدیث ته عن عائشة رضی الله عنها قالت عائشہ عنها روایت دا فرمای كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې شپې په پاتې دو تهجد موز قیام الليل دا به کو او دومره قیام الليل به کو دومره اوږدو قیام به کو رکوع به کولا د الله بندګي او عبادت به کو حتا تفطر قدما تر دې چې د الله د پیغمبر دواړه خپل مبارک دا به په سیدلی هغه کې به وینا دا بجام شو دومره اوږد قیام به کو فقلت له اشهد فرمای ما د الله پیغمبر خویلا لما تصنع هذا يا رسول الله
اے د الله پیغمبر ته وای دا کار کې او دومره مشقت او تکلیف په ځان باندې تیرې وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر او یقینا تا د الله د خوانه معافي بخنه کړې شوی دا د هغه ګناهونو د بوج چې هغه د غشانته هغه مخکینی د کورستنی دي کته ورستلېږي او کته د غشانته مخکې د کوم تعالی ګری دي هغه ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړی دي دا ته وای دومره تکلیف کې ځان اچې د الله پیغمبر قال الله پیغمبر تو لا افلا اكون عبدا شكورا اي دې رب العالمین داس یو بندا چې هغه شاکر وي د الله د نعمتونو شکر گزار بنده وي اي داسې بنده جوړ نشم چې الله تعالی زمانون د غشان ته عبد او د غشان ته شاکر عابد انسان او شاکر انسان هغه جوړ شمه چې رب العالمین ما څونه انعامات کړی دي الله زی انسان پیدا کړی ما الله زی پیغمبر پیدا کړی ما دومره اوچت مقامت الله لرا کړی دي دومره خسته هغه بدن جوړخ او روح صحت الله ما ترا کړی دي ایا د دې انعاماتو دغه شاده قدردانه او شکرګزار بنده د الله تعالی جوړ نشم د زماغه شکریا ده چې د الله تعالی نعمتونو شکریا زیاده کوم چې الله ما ته معافي کړل الله ما ته جنت را کړی دي الله ما ته اوچت مقام را کړی دي خو به دې مشقت کې ځانا چوما چې الله خدای شان دغه شکرانه الله دې ما قبول منظور کړي نو دې راوځي فائدہ ده چې انسان هغه په عبادت کې په خپل لفظ باندې مشقت دا تیرول شي چې باید انسان په عبادت کې خپل لفظ دا په مشقت کې واچي خو دې مشقت کې نه اچي چې واش کو دوش په ځان بازار کې قلار سر تبريدي نه الله ته غره عبادت هغه دې چې هغه لګو همیشه خپل لفظ دا الله تعالی بندګي کې دا شان د مشقت کې واده خو به خوب دردي شپې ته هجو څونه ګران دي چې سره په دې وخت کې قلار ډډه ولګي او ګرم بستر کې بروزي او به راپاسي کې دګر موږ بندوبس ني او راپاسه په یو خوب باندې او دسو کې دا خوري غټ ایمان غواړي نفس په عذاب کا نفس دغه شان ته هغه تکلیف ورکړه د الله بندګي عبادت کې همیشه ورکا شپې 2 رکعات کوو تهجد کو پرې دیمو او دوه فائدہ به کې دا چې په دې روایت کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو ته زیرا کوي چې د الله تعالی د نعمتونو په مقابله کې د الله بندګي کې ډیر زیات کوشش وکړه کزواړي چې د الله تعالی د دوه انعامات چې پتا مې کړی دي په ما او تا باندې کړی دي څومره انعامات الله په موږ تاسو باندې کړی لمر ته ګوره پیدا کړل لازم وسد لپاره دا شاده روح صحت ګوره بدن ګوره دا قام او نسب ګوره چې الله تعالی موږ تاسو مؤمنان پیدا کړی د بر انعامات ګوره د لاندې انعامات ګوره نو کو غواړي الله پیغمبر فرمایي د الله د نعمتونو په مقابله کې څه کوي تاسو د الله تعالی د نعمتونو مقابله کوي شکر گزار دا چې الله بندگی کې ځان پازاب که خد تکلیف ځان لور کا تلاوت د قران قیام الليل تهجد الله پیغمبر الله معاف کړی دی الله ته بخنه کړی دا الله اوچت مقام ور کړی دی الله به جنتی ځان ته وخته دی جهاد جهنم ته خودري دی ګوره دا غبم دغه شانت شپې ته کوي عائشہ دا فرمای حتا تفطر قدما دمر عبادت دمر بندگی دمر ودردل دمر وګدو کو دمر وګدو سجدي چې داغه په هغه پوندو مبارک کې بدل شانت من هغه بجام شو درم نمبر حدیث ته وان علی رضی الله عنه علي ذهين روایت ته وغشا ان النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه ليلا نبی صلی الله علیه وسلم د شپې لاړو او دغه شانته فاطمه زها او د علي زها کور ته لاړو او هغه دوه د شپې ورغه او شپه هغه دواړه ودو پراتو فقال الله پیغمبر تولا الا تصليان آیت دواړه نه کوي د شپې تهجد نه کوي تا دوه نه پاتې د شپې تهجد کوي نو روایت کې دام راځي دته سره غنښته دي نو کله دا خبر د الله پیغمبر ته وکړه علي ده هو غره پاسه تو ویلا ان ارواحنا بيد الله متى شاء يبعثها بعثها یا الله پیغمبر یقینا زموږ روحونه خدای الله په لاس کې دي نو د الله په لاس کې د وختار دغه سره دي کله چې الله تعالی وغواړي دغه روحونه دي بدلون تراولي د راپاس کې دا بدل نو دا د الله خو خدانو بس الله به موږ مدار شان په سره کوي چې موږ ودو او د الله پیغمبر په خبر باندې غوسش او هغه د شان د صحیح وته او د الله پیغمبر د ځان سره وکانه الانسان اکثر شيء دا شان د جدلا
یقینا انسان چې دا ډېر سخت د شاده جګړه مار دی. زه تاسو باندې رحم کوم چې تاسو پاسېږئ تهجد وکړئ قیام الليل وکړئ او ته ماته لګئ چې دغه شاده به د الله خوښه ده نو بس چې کله خوښه چې بدنونو ته به دا روح راولي او الله به زموږ بدنونه پاسي. ولې علي داسې خبره وکړه؟ بس هم دې خبره باندې غوسه چې پاسېږئ منځونه وکړئ. دې کې د سوچ د یو خبره خدای چې د شپې تهجد او فضیلت. دویمه خبره دا چې سوچ وکړه چې عائشہ د نبی اسلام کور یو ځای کې دی دا غوي کور بل ځای کې دی او د الله پیغمبر د شپې ورځي او د لیزه هغه خپل وی چې بیبي دغه شان ته د لیزه بیبي دا فاطمه زهرا غوي کور دروازه ته ډکې چې پاتې ګمون د شپې تهجد تاسو وکړي تاسو د شپې پاسېږئ او تهجد وکړئ. معنا دا مقصد چې الله پیغمبر څومره ترکیز په دې عمل باندې کړی دی. موږ او تاسو سحر بچي هغه سحر منځو دغه بچي شي پاسولې الکه ولې خوب خرابي نه پکار دانه دا بچو باندې رحم دادې کور والا باندې رحم دادې خدای باندې رحم دادې اورور باندې رحم دادې مور خپل باندې رحم دادې چې خپل دې په ځان دا پیرځو چې ځان جنت له بوزي الله ته ځان نږدې کی هغه تم دروازه ټک ټک کوا هغه پاسوا تهجد کوي کو نور نثار مانځه خو را پاسو کنه د سار مونږه کو پاسوا ډیر خلک تاسو وګورئ وی چیرې د خپل بچی نه ضروري زیاته کوڅو بده ورځ شپوږي چیرې بچی دغه شان دغه پاسول نه د پکاره وایا خدا او به یخینا د مخه موږ تاسو ډیر یو غټ سفر را روان دي چې غزال نه سفر دی. الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. مقصد یې هوروتو دا دی چې د شپې ته تهجد دا د رب العالمین ډیر زیات خوخيږي ورسره نور روایتونه مراشي چې الله اول اسمان ته د شپې په اخرنۍ سکه راکته کیږي بندګان تغک کوي سوچ چې بخنه وغواړي سوچ چې حاجت ماته پیش کی سوچ چې مانه سوال کی او زه تا غور کما الله غوښنه کوي چې پاسه دي سوال ته وکړه بخنه یې وغوښتا حاجت دې ته پیش کو الله به معافم کی الله به حاجت دې پوره کی الله به سوال قبول کی او الله به جنت ته بوځي الله به راضي شي. الله دې موږ تاسو راضي شي. وصلی الله علی نبینا محمد.